وای د اولیاء پر دا دشمن باندې دا شرمندګلوي نه د پیرزو چې دی و شرمېدی د ستیب ورتوي چې اول شفاعت ته دشمن کوم چې دا شرم دې پورته سي دی غریب شرمنده سو ورسته به له مریدانو شفاعت وکم هغه خو هغه نه شرمنده خلاص د اولیاء بیا داسته د کافر بوله هغه شفاعت اول کی د اولیاء پر دشمنانو باندې د آخرت د ورځې شرمندګلوي نه د پیرزو خود دې دا نه معنا د سمې چې جاهل سره راولار چې زبم دښمنی کوم اول به شفاعت وکي د اولیاء او دښمنی ته چې خلق لویدلې دي اکثر وخت د ایمان سره نه چې هغه به ایمان د دنیا ته دی الله دې موږ زما سره یو کتاب دی علامه سمهودی رحمه الله د علما ناس په دې کتابونه یادوم امام سمهودی کتاب لیکلی دی جواهر العقدین فی الشرفین العلم الجلی والنسب النبوی په دا نامه کتاب العلم الجلی والنسب النبوي پاره کې لیکي وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب چدي یا په دویمه درجه کې د خلفای راشدین او اصحابان نسب چدي یا په دریمه درجه کې د هغه څخه ورسته چې د اولیاء او نسب دي وای دا هر یو ته به دې ګوره ګواکستا په زمانه کې هغه لیکه موجود دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاد ترالی ته تصور وکړه چې باکینن امام حسن تر هو موجود دي چې د عمر فاروق نو اولاد ترانی ځکه مرتس د دې شان د دې مقام لایقان یو د صحابه او د مقام مرتي لایقان نو ځکه الله تعالی ته پیدا کړی په دې زمانه کې پیدا کړی خو نن چې د اغل مسیر علی وي ته تصور داسې کې چې نن تاسو په مابین کې عمر فاروق نو نه ته څنګه وایي مرشد اولیاء سره تعلق ساتو مرشد د اهل بیت سره د اصحاب مبارکان تعلق ساتو مرشد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسب د سعادت سره تعلق ساتو دا په دې خاطر ساتو چې دا زموږ د وصول لار د الله جل جلاله ته وصل کیږي رب لا یزال ته پر دغه لار باندې ځان وصل او د اولیاء بیا عجب شان دي پر دا مو مختصره خبر درته وکړه امام شعرانی رحمه الله د واقعات والجواهر کې لیکلي دي وای کم اولیاء چې الله تعالی په ورځ د آخرت قبول کړي در دای کامیاب سينو الله تعالی امر ورته کوي چې تاسو د شفاعت اجازه راوسه کوه وای اولیاء اول شفاعت ته چاکي اول شفاعت وای د خپل دشمنانو کې اولیاء استخاته ګوري وای دا هغه چا شفاعت اول کوي چې په دنیا کې د په مشرک او په زنديق او په بدعتي او په کافر او په ناروا په سویری دي اول بری دا هغه شفاعت کوي ورسته به خپل مریدان دوی وېدا ولي وېدا په دې خاطر اولیاء اول شفاعت د دشمنانو کی په ورځ د آخرت له دشمنان ډیر خجلې ډیر بشرمندای چې دی الله تعالی قبول کی رب لا یزال ورته چې تاسو قبول یې دې جنت ته نو هغه دشمنان دي اریان چې ما کافر او مشرک او زنديق ورته ویل الله تعالی دې بوتلې جنت ته پاتې شول وېدا اولیاء پر دا دشمن باندې دا شرمندګلوي نه د پیرزو چې دی و شرمېدی د ستیب ورته چې اول شفاعت د دشمن کوم چې دا شرم دې پورته سي دی غریب شرمنده سو سبب له مریدانو شفاعت وکم هغه خو هغه نه شرمنده خلاص د اولیاء بیا داسته د کافر بوله هغه شفاعت اول کی د اولیاء پر دشمنانو باندې د آخرت د ورځې شرمندګلوي نه د پیرزو خود دې دا نه معنا د سمې چې جاهل سره راولار چې زبم دښمنی کوم اول به شفاعت وکي د اولیاء او دښمنی ته چې خلق لویدلې دي اکثر وخت د ایمان سره نه چې هغه به ایمان د دنیا ته دی الله دې موږ ځکه شیخ عبدالحق صاحب وایي د اولیاء او دښمنی داسې زهر دی چې انسان ایمان وروجدي ایمان یې ورختموي نو د الله تعالی د نیکانو اولیاء سره به تعلق ساتي